دغه راټولیدنه د خوست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له لورې د امیرالمؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق د بدو رواجونو خپلمنځي دښمنیو او بېځایه مصارفو د مخنیوي لپاره جوړه شوې وه چې پکې د موساهیلو ولسوالۍ قومي مشران مخور سپینګیري او ځوانان راټول شوي وو. د خوست ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل چې قومي مشران باید د ناوړه دودونو او خپلمنځي دښمنیو د له منځه وړلو برخه کې له دوی سره همکاري وکړي څو دا منفي رواجونه په بشپړه توګه ختم شي. دوی زیاته کړه چې اوسمهال په موساهیلو ولسوالۍ کې 80 خپلمنځي دښمنۍ ثبت دي چې د حل لپاره باید په ګډه کار وشي. خو که په دې موساهیلو ولسوالۍ کې یوه روغه وسوله یوه دغه کونډې یتیمان دې ژړا نه خلاص ول د ما او د تا دنیا هم خوشحاله د آخرت ما هم خوشحاله. وجه څه ده؟ د الله رب العالمین وعده ده لانصرنک ولو بعد حین. مظلوم ته الله وعده ورکړي چې ما دې په خپل ذات قسم چې زه به دې تا مدد کوم. که ما ته د مظلوم طرف ته ودرېږو الله دې ما دې تا مدد کوي که نه کوي. چې ما ته د الله رب العالمین د رحمت په سوري کې راسو دنیا به هم ښایسته د آخرت به هم ښایسته. لا بلې لورې د موساخیلو ولسوالۍ قومي مشرانو دغه غونډه ګټوره وبلله او ټینګار یې وکړ چې د امیرالمؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق برخه کې د اسلامي امارت له چارواکو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. دوی ژمنه وکړه چې په خپله سیمه کې به د خپلمنځي دښمنیو او ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره هر ډول همکاري کوي. قومونو پریکړه وکړه چې موږ به د امیرالمؤمنین حفظه الله 18 نمبر ګڼه فرمان عملي کوو او د بدیو په خلاصون کې او د بدو رواجونو په له منځه وړلو کې به د امارت اسلامي سره ملاتړ وو. زموږ ټولنه کې بعضې دودونه رواجونه دي چې هغه هم د اسلام سره په ټکر کې دي او هم د ټولنې دپاره د اوږو یو دروند بار دی. نو په داسې غونډو سره دغه بار زموږ د خلکو د اوږو نه ټیټیږي او هم زموږ کړه وړه د اسلام د اصولو سره برابریږي چې په دې کې د دواړو جهانونو خیر او نیکمرغي ده. د یادولو وړ ده چې ورته غونډې د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې له امله یې ګڼې خپلمنځي دښمنۍ هم حل شوي دي.